السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربکایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې یو چا ته په یو وار باندې ډیر زیات میسجان ورولېږئ. او دوستانو ګور دا کوم ترکیب زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم له دې ترکیب چې به تاسو غلطه فایده نه اخلئ. اوس مثال کې څوک تاسو تنګوي، تاسو ته ډیر زیات میسجان درلېږي او تاسو هغه کس نه پیژنئ، نو اوس تاسو دغه طریقه له هغه سره استعمالولی شئ او د دې طریقې په ذریعه سره هغه کس ته په یو وار باندې ډیر زیات میسجان ورلېږلی شئ او هغه کس ته په یو وار باندې شل دیرش میسجان ورلېږلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده. په دې ګوره اول اپشن ده چوز کنټري، دلته سمپل تاسو کنټري سلیکټ کړئ، یعنی د هر ملک نمبر ته تاسو میسجان ورلېږئ، دلته سمپل تاسو هغه کنټري سلیکټ کړئ. بیا به دې کې بل اپشن ده فون نمبر، دلته سمپل تاسو د هغه کس نمبر کې ولیکئ چې تاسو په یو وار تاسو ډېر میسجان ورلېږئ. که چېرته تاسو د هغه نمبر نه وي یا سمپل په کنټیکټ بټن باندې په دې باندې به کلیک وکړئ نو دلته هم تاسو د موبایل نمبر ورښولی شئ له خپل موبایل کنټیکټ څخه. نو دغه رقم که چېرته تاسو د هغه نمبر یاد وي نو دلته به سمپل تاسو د هغه کس نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم د هغه کس نمبر کې لیکم. نو دوستانو کله چې تاسو د هغه کس نمبر کې ولیکئ بیا په دې کې بل اپشن ده کاونټ. په کاونټ کې دلته سمپل تاسو اوس نمبر وښایاست، یعنې چې هغه کس ته تاسو په یو وار باندې څونه میسجان ورلېږئ، 10 میسجان ورلېږئ، 60 میسجان ورلېږئ، 13 میسجان ورلېږئ. نو هر څونه میسجان چې مو ورلېږل سمپل تاسو هغه نمبر کې ولیکئ. او هو دوستان ګوره پاکستان ته تاسو صرف په یو وار باندې 13 میسجان ورلېږلی شئ او د نورو ملکو ته په یو وار باندې تاسو تر 1.5 سل پورې په یو وار باندې میسجان ورلېږلی شئ. نو دلته سمپل تاسو د میسجانو نمبر کې ولیکئ. بیا په دې کې بل اپشن دی ډیلې. په ډیلې کې تاسو ټایم ورښولی شئ، یعنې چې هر میسج دی دونه ټایم بعد ورورسېږي. ما مثال دلته ګوره ورکړئ 3 سکنډه، اوس به 3 سکنډه بعد هر میسج ورسېږي. یو میسج به ورسي 3 سکنډه بعد به بل میسج ورسي، 3 سکنډه بعد به بل میسج ورسي، یعنې په ډیلې کې تاسو ټایم ورښولی شئ. نو دغه رقم اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دغه میسجان ورولېږئ سمپل په بوم بیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. او هو دوستانو ګور دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په دې کې تاسو اکاونټ هم جوړولی شئ. کله چې تاسو اکاونټ کې جوړ کړئ نو تاسو په خپله د خپلې خوښې میسجان هم هغه کس ورلېږلی شئ. نو هغه زه بعد کې درښیم. نو مثال که چیرې هغه کس تاسو دغه فالتو میسجان په یو وار باندې ډېر ورلېږئ، په بوم بیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بوم بیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دلته به اوس لوډینګ روان شي. ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه کس ته په یو وار باندې اوس 13 میسجان ورولېږل شي. نو دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، کله چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ بیا پری یو چاته میسجان ورلېږلی شئ، پری هم ورلېږلی شئ، په یو وار باندې ډېر هم ورلېږلی شئ او د خپلې خوښې میسجان ورلېږلی شئ. هغه به څنګه کوئ؟ د اکاونټ کې 3 لاینې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، په کسټم میسج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کسټم میسج باندې کلیک وکړئ لاندې اپشن د رجسټر، په دغه رجسټر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل موبایل نمبر کې رجسټر کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو خپل موبایل کې رجسټر کړئ، دلته اکاونټ کې جوړ کړئ، بیا تاسو چاته په یو وار باندې ډېر میسجان هم ورلېږلی شئ او دغه رقم د خپلې خوښې میسجان هم ورلېږلی شئ. سمپل تاسو خپل نمبر ایمیل اډرس شان کې ورکړئ، خپل اکاونټ کې جوړ کړئ. نو بیا سمپل د خپل نمبر کې ولیکئ او کوم پاسورډ سره تاسو ورکړی هغه پاسورډ کې ولیکئ، په لوګین بټن کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن به درته خلاص شي. بیا د خپلې خوښې میسجان هم چاته ورلېږلی شئ او په یو وار باندې ډېر میسجان هم ورلېږلی شئ. هغه هم بلکل فری ورکړئ، به هم یې تاسو نه کټوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.